2411 متره لوړ د نړۍ تر ټولو ډارونکې څوکه کیټو. دا غر نه یوازې د خپل لوړوالي له امله مشهور دی، بلکې د خپلو ویرونکو پیښو او تاریخي حادثو له امله هم پیژندل کیږي. یو داسې ځای چې یوازې زړور خلک یې د ختلو هڅه کوي. خو ټول بیرته نه راګرځي. نن به موږ تاسو ته د کیټو تر ټولو ډارونکې پیښه او د دې مرموزه کیسه در واورو. کیټو د نړۍ دویم لوړ غر دی چې د پاکستان ګلګت بلتستان او چین ترمنځ په پوله پروت دی. دې ته د سوج ماونټین وحشي غر نوم ورکړی شوی دی ځکه چې دلته د ختلو هڅه کوونکو هر 4 تنو کې یو تن خپل ژوند د لاسه ورکوي، ځکه چې دلته هوا بې اندازې بدلونکې ده او لارې له حده زیاتې خطرناکې دي. د کیټو په لمنو کې واورې طوفانونه، د ګډو ډبرې او یخني یوه عادي خبره ده. په 1854 کې د لومړي ځل لپاره دې څوکې ته کیټو نوم ورکړی شوی و. په 1954 کې 2 ایټالوي غرختونکي اکیل کمباني او لینو لیزډانې د لومړي ځل لپاره دا څوکه ونیوله. کیټو د غرختونکو لپاره تل یو خواب او ډر پاتې شوی دی. بوتنلیک د کیټو تر ټولو خطرناکه لاره ده چې خاشه 8200 متره لوړوالي کې پرته ده. دا یوه تنګه او خطرناکه لاره ده چیرې چې هر وخت د واورې تودې پرېوتلو خطر وي. همدې ځای کې د 2008 تر ټولو ډارونکې پیښه رامنځته شوې وه. د 2008 د اګست په لومړۍ نیټه د 25م غرختونکو د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه د کیټو د فتح لپاره روان شول. کله چې دا ډله بوتنلیک سیمې ته ورسېده، یوه لویه واوره توده پرېوته او له لارې یې بنده کړه. غرختونکي په دې سیمه کې 2 ورځې په سختو شرایطو کې بند پاتې شول. ځینې یې کوښښ وکړل چې بیرته ښکته شي، خو یا به ژورو کې ولویږي یا واورې به تر دوی کې پټ شول. په دې پیښه کې 11 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړو او دا د کیټو په تاریخ کې تر ټولو ډارونکې پیښه وه. ځایي خلک کیټو ته د بدروغ غر وایي. د دوی په باور دلته داسې غیرمایي ځواکونه شته چې خلک له لاندې پرېږدي. ډېرو غرختونکو ویلي چې هغوی په واوره کې عجیبې غږونه اورېدلي یا د سیورو حرکت لیدلی دی. په 1994 کې یوه ښځه غرختونکي الیسن هرګوز کیټو فتح کړ، خو د رسېدو پر مهال یوه واورین طوفان هغه له منځه یوړه. ځایي خلک باور لري چې دا غر د چا بریا نه مني. د نوې ټکنالوژي او غوره پلان جوړونې سره کیټو لا هم د نړۍ تر ټولو خطرناکه غر دی. په 2012 کې یو پاکستاني غرختونکي ډلې د لومړي ځل لپاره په ژمي کې د کیټو فتح کړو او تاریخ یې جوړ کړ. کیټو یوازې یو غر نه دی، بلکې د انسان زړورتیا، جذبه او د طبیعت ځواک څرګندونه کوي. خو یاد وساتئ، د طبیعت سره جګړه هیڅکله نشي ګټل کېدی. موږ باید خپلې محدودې وپېژنو او د طبیعت احترام وکړو. که تاسو ته دا کیسه په زړه پورې ښکاره شوې وي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او په تبصره کې موږ ته ووایاست چې تاسو ته د کیټو په اړه نور څه زده کول غواړئ.